د رمضان مبارک میاشت دا د خریداري سره مخص کوي چې دا سوچته توسوي چې رمضان مبارک میاشت روشي بیا په یو وخت کې میژه خپل شزونه ترجمه کی خپل ورکی ترجمه کی میژه په کور کې رنگ لگاوي میژه په کور کې دغه تعمیراتی چار کی نو دا میاشت د عبادت سره خاص کوي خود چاره سره مخص کوي کور ته جمعه کې بچون ته کې خو پرېژانه مخته وکا په یو وخت کې رشه کم وي په یو وخت کې مهنګایي هنه وي په یو وخت کې د تو وخت هنه ضایع کیږي پیسې ده هنه ضایع کیږي رمضان مبارک میاشت کې خو هر شی د امر ګورن شي رش هوي هر شی ګورن هوي د تو پیسې هم ضایع کیږي وخت ضایع کیږي دا میاشت عبادت ته پوره خاص کی پر رمضان مبارک نه مخکې خپل شزونه ته کپړې کا خپل بچون ته کپړې کا یغه ته چپل کا یغه ته بوټینا کا د هر شي خیال سوتا خو دغه سره د بل خبره په ځین کې شنوي چې د خپل ګوندونو خیال هسوته خدا نه خواسته کدی درزوا د تو زمانه کاټن جمع وغستې وي ګوندې د زړې جمع وغستې وي پر جمع وغستې وي ټاکې ورته لګولې وي جمع ته نو په دا باندې الله تعالی د میژنه پښتنه نکو آیا الله تعالی ته دا خبره شاش کاریږي چې د مو زمانه کټن جمع وغستې د مو ګوندې لوړ جمع نه دی وغستې لوړ یې نه کړای دا څو میاشتې وته ته د دینه پښتنه کړی چې د تو د پیسې ګټل کیمه طریقه د پیسې شته سره نشته غریب مالدار په کیم حالت کې نو چې کله خریداري کوي په یو وخت کې د ګوندې ډیر زیات خیال ساتي کچېره میژه خدا نه خواسته د ګوندې خیالم نه وسوته نو بیا الله تعالی د میشتوس نه دغه پښتنه کو اول حق د ګوندې دی په ټول نه سخت احکامات د ګوندې دي میشتوس دغه پښتنه نه کی د یغ د خاروق پښتنه نه کی په ټول نه ضروری شای دی نو چې کله رمضان مبارک میاشت رسي دغه توس د خپل عبادت سره خاص کوي تجارت کوي پکې تجارت نم څوک نه منې کوي کاروبار کوي خو د کاروبار په وخت کې ها عبادت کوي ذکر اذکار کوي غایس تهجد مینس کوي مشروم نه بعد اوابین کوي شپږ رکعاته غایس اشراق چاشت مینس کوي صلات التسبیح کوي په دا کې رکاوټ شي په دغه وجه نه د تو په کاروبار کې برکت وي کچېره میشتو سره دغه میاشت عبادت سره خاص کی بیا په دغه میاشت کې میشتو ست نورانیت دغه میاشت برکت دغه میاشت ثمرات دو الله تعالی میشت په صحیح طریقه کار کوي کچېره دغه میاشت عبادت سره مش خاص نه کی بیا دغه میاشت چې کوم برکات انوارات ثمرات دي د الله تعالی میشت په صحیح طریقه سره نر کوي